د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو تازه لاندو خبرونو ته وایر اژانس وايي سیمه‌ییزو هیوادونو د افغان سولې خبرو پیل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د وایر په نامه هندي خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې جګړې پراخې شوې دي او د چارې د افغانانو سربېره سیمه‌ییزو هیوادونو هم اندېښمن کړي دي. یاد اژانس ویلي چې طالبان د زور له لارې هڅه کوي چې پر افغانستان کنټرول ولري، خو د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د زور له لارې واک ته د دغه ډلې رسیدل نه مني. راپور کاږي چې سیمه‌ییزو او د منځني ختیځ هیوادونو د طالبانو د سیاسي دفتر او افغان دولت د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په موخه جدي هلې ځلې پیل کړي دي. راپور کاږي چې دا افتکار قطر او ایران کړی دی، خو سعودي چې د افغانستان مسله کې په تیرو کالونو کې ډیر رول لره تر اوسه پورې څرک نه لیدل کیږي. راپور کې راغلی چې د جګړې دوام نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې په زیان دی، نو سیمه‌ییزو هیوادونو ته پکار دی چې په دغه هیواد کې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره ورتر غاړې مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. بل لور ته امریکا یو ځل بیا ویلي طالبان د بشري حقوقو پر وړاندې بې پروایي کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا د طالبانو له لوري وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. د یاد سفارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د نیمروز پر زرنج، د جوزجان پر شبرغان او د هلمند پر لښکرګاه د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دغه ډله هڅه کوي په زور پر خلکو حکومت وکړي او دا چاره په هیڅ د منلو نه ده. خبرپاڼه کاږي د طالبانو له لوري روان تاوتریخوالی ښیي چې د دغه ډلې عمل له خبرو سره په ټکر کې ده، ځکه دا ډله له یوې خوا د سیاسي تفاهم له لارې د افغان مسلې د حل خبرې کوي او بل خوا یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د خبرپاڼې له مخې طالبان د ملکي وګړو د ازادۍ او بشري حقوقو پر وړاندې بې پروایي کوي او دا چاره به په افغانستان کې بشري ناورین ته لاره هواره کړي. او د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علیم یار په هیواد کې د طالبانو له لوري روانو پراخو جګړو ته پیشري ویلي چې د واشنګټن له لوري په یوه وخت د حکومت او طالبانو په رسمیت پیژندنه د هیواد د اوسني کړکېچ لامل دی. نوموړي نن په کابل کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ مراسمو ته په وینا کې ویلي چې د واشنګټن له لوري له افغان حکومت سره د امنیتي تړون سربېره دغه هیواد له طالبانو سره هم د سولې تړون وکړ او دغه ډله یې په رسمیت وپېژندله. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې چې د امریکا طالبانو تړون د اوسني کړکېچ پیل و. نوموړي ټینګار کړی دی چې که چېرته طالبان په زوره واک ته ورسیږي هم نو معنا یې ټیکاو نه دی، بلکې د دغه ډلې پر وړاندې به مقاومت دوام پیدا کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.